د چینایي مصنوعي هوش چې ډیپ سیک نومیږي د نړۍ پام ځان ته اړولی دی. دا د یو پراخ تمایل برخه ده. چینایي اپلیکیشنونه په نړۍ کې د نوملړو په سر کې راځي: ټیک ټاک، کیپ کټ، شین، تیمو. د مثال په ډول دا یوازې ټلیفونونه نه دي. چین د ټکنالوژۍ په ډیرو نورو برخو کې برلاسی دی، لکه موټرونه. چین د موټر د تولید پخوانیو جوړونکو څخه مخکې شوی او د برقي موټر جوړونکو لکه BYD تر ټولو ډیر پلورل کیږي. بریالیتوب ډیره برخه د دې عمله ده چې چین اوس هم د نړۍ تر ټولو ستر بیټرۍ جوړونکی دی او د لمریزې تختو. چین د اټکل له مخې د نړۍ د اکمالاتي زنځیر 80 څخه تر 95% ونډه په غاړه لري. تر 2028 کاله پورې اټکل کیږي چې د نړۍ 80% نوې انرژي به په چین کې تولید شي. په بې پیلوټه الوتکو کې هم چین پر اسمانونو حاکمیت لري. بل ځل کله چې سر باندې د ډرون غږ اوري 80% چانس شته چې دا د شینزین ښار کې جوړ شوی DJI ډرون دی. د نړۍ د 10 غوره ډرون جوړونکو څخه 3 چینایي دي. د کوانټم کمپیوټرونو په راتلونکي نړۍ کې چینایي ساینس پوهان هر کال د بل هر هیواد په پرتله د کوانټم پورې اړوند ډېرې څېړنیزې مقالې خپروي. او دوی حتی په ځینې برخو کې د کوانټم کمپیوټرونو په پرمختګ کې د عمومي مشرانو لکه امریکا څخه مخکې دي. او په مصنوعي ذهانت کې ورته خبره ده. د دوی مصنوعي هوښیارتیا شرکتونه د نورو ټولو په پرتله ډیر پیټنټونه خپروي. او د ډیپ سیک وده ښیي چې چین د امریکا د واکمنو لویو شرکتونو سره د ننګونې وړتیا لري. نور چین دې کارونو کې څنګه بریالی شوی؟ دا ټول د اوږد مهاله پلان یو برخه ده. په 2015 کال کې د چین حکومت د 2025 کال د جوړ شوی په چین کې یو پروژه پیل کړه. چین غوښتل چې د نړۍ د ټیټو قیمتونو توکو فابریکه کېدو څخه واوړي او د نړیوال ټیکنالوژۍ رهبر شي چې پرمختللې ټیکنالوژۍ صادره کړي. زما په نظر په چین کې جوړ شوی 2025 شعار تر ډیره حده بریالی و. نو په ډیره صنعتونو کې چین پرمختګ کوي او په ځینو صنعتونو کې چین حتی مخکښ دی. د مثال په ډول الکترونیکي موټرونو، 5G بیټرۍ او لمریزې انرژۍ کې. اوس حتی په مصنوعي ذهن کې چین یو لوبغاړی ګرځېدلی دی. د 10 د اساسي هدفونو ترڅنګ 50 څخه زیات کوچني هدفونه هم ټاکل شوي دي. او د ساوت چاینا مارننګ پوسټ اخبار په وینا 80% هدفونه لاسته راغلي دي. ځینې هدفونه لکه د برېښنایي موټرو او د نوي کېدونکي انرژۍ تولید له هدفونو څخه مخکې تللي. ساوت چاینا مارننګ پوسټ ځینې وختونه د چین په پلوي تورن کیږي، خو د چین تولید 2025 د ډیرو نورو شنونکو لخوا هم د بریالیتوب ستاینه شوې ده. نو چین دا څنګه ترسره کړل؟ چین په منځنۍ کچه بریالی دی او ځینې شیانو کې ډیر بریالی دی. دا د دولت پانګوالي سیستم دی چیرې چې د حکومت لخوا د څیړنې اجنډا او د تمویل اجنډا ټاکل کیږي. د بهرنیو څیړونکو راوستل چین ته او د هغوی هڅول چې په چین کې پاتې شي او یا لږ تر لږه خپل نوښتونه او نظرونه چینایي شرکتونو ته ورکړي. د چین نه بهر څخه کاروبارونه اکثره وختونه اخیستل کیږي چې د چینایي شرکتونو سره ګډې پانګونې وکړي. دا ټول هغه وسیلې دي چې چین د دې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کارولې دي. د امریکا د کانګریس د څیړنې له مخې د چین حکومت پلان درلود چې د څیړنې پراختیا یا بهرنیو کمپنیو د پیرودلو لپاره 1.5 ټریلیون امریکایي ډالر ولګي. د راپور له مخې تر 2020 کال پورې 620 میلیارډ امریکایي ډالر لګول شوي دي. د ښارونو په مرکزونو کې مختلف د ټیکنالوژۍ څیړنې مرکزونه رامنځته شول. همدارنګه امریکا او متحدینو چین تورن کړی چې د حق کولو له لارې د فکري ملکیت ټکنالوژي غلا کړې ده. لکه د امریکا د الوتکې جوړونکو چین تل دا خبره رد کړې ده. په چین کې جوړ شوی 2025 پلان دومره بریالی شو چې یو څو کاله وروسته حکومت د دې اصطلاح کارول بند کړل ځکه چې دا د سیالانو بد راته، خو ډیر ناوخته و. په تیرو کلونو کې لویدیځ د حساسو ټکنالوژیو په اړه په چین باندې محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دې لوی بهرني ګواښ چینایان راویښ کړي دي او یو ډول یې دې ته اړ کړي دي چې په پرمختللې ټکنالوژۍ کې د ځان بسیاینې ستراتیژي تعقیب کړي. په چین کې یو زړه وینا شته، ژوند تل خپل لاره مومي. هواوی د دې یو ښه مثال دی.
په 2019 کال کې دا د 5G تجهیزاتو په برخه کې د نړۍ په سر کې و. موبایلونو کې هم د بازار یو لوی ونډه درلوده. دې ته هغه وخت لوی زیان ورسېده کله چې امریکا د جاسوسۍ په اړه د ملي امنیت اندېښنو په حواله د شرکت په وړاندې پراخ بندیزونه ولګول. د هواوی د بازار ونډه کمه شوه او هغه مایکروچپونه یې ترلاسه نه کړل چې د نوښت ساتلو لپاره ورته اړتیا وه. خو دا د مایکروچپ جوړولو ته مخه کړه او اوس په دې کې هم یو لوی لوبغاړی دی. په 2023 کال کې هواوی یو تلیفون جوړ کړ چې مایکروچپ یې پراخه وړتیا درلودله او نورو مملکتونو فکر کاوه چې دا ناممکنه خبره ده. ورته حالت د نوی چټ بوټ ډیپ سیک سره هم پیښ شو. شرکت وایي چې د خپلو ماډلونو د روزنې لپاره یې تر ټولو پیاوړي چپسونه نه درلودل نو د زړو چپونو سره یې کار وکړ او نوي تخنیکونه ایجاد کړل. دوی د اغیزمن روبوټ په لږو پیسو او لږو وسایلو جوړ کړ. د امریکا لپاره دا یو حیرانونکی ټکان و. ډیپ سیک د چینایي شرکت مصنوعي ذهن باید زموږ د صنعتونو لپاره د ویښېدو زنګ وي چې موږ باید ډیر پام وکړو او د دوی سره سیالي وکړو. ټیک ټاک هم لویدیځ حیران کړی دی. دا په تیرو 10 کلونو کې غیر امریکایي ټولنیزه شبکه ده چې بریالۍ شوې ده. که څه هم د دې لویه بریا د خلکو پام ځان ته رااړوي او د ملي امنیت په برخه کې د متحده ایالاتو د احتمالي مداخلې له ګواښ سره مخ ده. خو شین او تیمو اوس هم د ای-کامرس په برخه کې د قدر وړ رقیبان څرګند شوي دي چې دا د چین د ارزانه مالونو او نوښتونو په واسطه ممکن شوی دی. چین په خپلو ټولو د 2025 اهدافو کې بریالی نه دی او د چپ جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه کلونه وروسته دی او د بندیزونو او کنټرولونو له امله پرمختګ به نور هم خراب شي. د امریکا حکومت او خصوصي شرکتونه د چپ ټکنالوژۍ په برخه کې د مخکښ پاتې کېدو لپاره سلګونه میلیارډ ډالر لګوي. د څېړنې او پراختیا د زیاته شوې بودیجه به ډاډ ترلاسه کړي چې امریکا د راتلونکي صنعتونو کې د نړۍ مشري کوي. او په جنوري کې امریکا د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو لخوا د مصنوعي ذهانت لپاره زیربنا کې د 500 میلیارډ ډالرو د پانګونې ژمنې ولمانځل شوې. او دا ټول دلته په امریکا کې پېښیږي. نورو صنعتي هیوادونو لکه جرمني او جاپان هم متقابل پلانونه پیل کړي دي. خو په دې کې شک نشته چې د ټکنالوژۍ یو نوی مشر د لویو ارمانونو ډیرو پیسو او ډیر صبر سره راڅرګند شوی دی.